مارم نو ده دا ما خله ته نږدې که څه وایي دیوارې څه وایي زه خو غلی ما تا وختي سوي چې چلو شو چلو شو څه چالو ما وی کا دو واجدو تا ویل وای سچلو شو وی زره تناستو مو وی سلانجه وخت وی سکیسه پیسا مې وختي ته چې لږ زه 10 منټو راغلی مې ډېری ګیلی مانی هغه ټایم کې ماړه بس سبا کې سړی ټیک ټاک ته قسم پاو دی چې با کم زه مونږ چرته هم د چانه ګیلو نه کړه چاله کیا دا تاسو ولې کوي پوه شوي اسینا بیګا منګه دغه کو ګنا نه مړه بیا هغه خبره کوم ګنا نه اصل خبره بیا بر الهام خان په دې کې ډېرې غټه خبرې دي قربان یو نیمځه کې چې کم دی مونږه بس ار سبا کې پوه شوي مسکان ته مونږ بیګاوي ته چپ شه کنه ما دومره ګنا پکې نه هغه یو ته وي په بوتل باندې تاریخ تیر دی دا خبره ته نو فکر زه خبره یم دا وا بس پرې دا خبره ایو د توي په تاریخ باندې بوتل تیر دی واجد خدای ر تبو په خدای ر پر هغه تاریخ باندې بوتل تیر دی والله چې ګڼو دې سړی په بوتل باندې تاریخ تیر دی او کنه تا ته وی کنه واجد استا چې کم دی دا سټرنګونه جسکه په دې تاریخونه تیر شوی دي ما دا سټنګان مې نه چې ایکسپایر شي ما نه وژني ډیر خو سلما ډیر خو وګوره هسې در نه جار شم ایم خان ویلکم دی برو خبره کوم درته سلما تا ته ډالې وی زما راځم زه کتاب در لروړم زه نو ته څه وایې چې په زلفو کې एकदम زه نو ته څه وایې چې په زلفو کې एकदम زه ښځه ټیک شوه زه صحیح شوه زه ګلاب در لروړم زه واه ګوره واجر ته ګوره ته چې کله شاعري کوي کنه مثال کله شعر وایي هغه خامخا پټه یادول لکه د پټي په سر د کینه مزو دا اخر کې دا ویا دا دغه خپل پته چې زره پرمان کسکر شاعري کوم هغه خامخا پټه یادای لکه په دې ته وګوره دا خلک ویډیوګانې کې دا خبرې پکې بیا ټولې راځي ښا خلک او کنه علم استاد نه واجد ته دا څه چلو کو واجد ته کو تو یو منټ لپاره کو شو ما ته ډایرکټ خپل نمبر رو لګو بیا راوخې شابه شابه تا سره مې ډېر ضروری کار دی د واتس اپ نمبر شابه یو سکند کې چې ته کو شوي او چې ته ما سره څومره مینه کې هغه شابه د هغې خاطره شابه ده منډه وه بیا راوډغېږه بیا راوډغېږه که ګیس کې نازي مړی په ګیس په ټولو اول نمبر به ناست یاره دې چې دی که نه ده سره ډېر ښکلی ګپ لګي پوه شوې نه دغه دی داړې کې نمبر راولېږو د منې لکه خبره ته هر څنګه خبرو کې وخاندي بس د دکې وجې خورته ما ووي د واټس اپ دا نمبر رو دته کله ناکله زموږ ډېر سخت ضرورت راسي او یو کار پکې شته څنګه چې دا خوله تیره ده که نه داسې د لاسونو نه هم تیره ده که خیال کړی بېګا چې مسکان وي زما لایف جام کېږي زه دوباره لایف راځم که نه لمبه کال پکې ته پروتو که نه مسکانو حضر جناب دی زنده باد برو په 500 کسانو کې لمبه کال د پروتو او کال د پروتي ډایرکټ را اوشو کا رو را اوشو راځه بیا ګیس ګیس په خېل دا کمیټ کوي راغی قربان راغی واجد مونږ چې خبرې کړل تا نه دی اورېدلې که نه زه یوه ګولۍ خورم په سر مسکان وی که نه وی واجد له الله پاک تریپل ښځې او تریپل بچي ورکړي چې د هغه مزر خلاص شي الله دې نه کي په شرمونه مې شرموئ یا لکه دا زما تصویر څنګه نه ښکاري یار تا ته ښکاري زما تصویرو تا باندې زه تا ته یم خلک در باندې بیا راپورټونه وایي ټکه دې ووه داسې خبرې مه کوه راپورټ دې پي و ارامي
نو زه خو دلته ناست یم خمای کو دی وفي ما خو دا ستا نمبر هم نه کتلې کال اوچت کا سوال جواب کوم واجد نه بس دا ټایم نه ده کنه یار زه بیا ستا لایک ته درځم صحیح ده حالته درځم ښه حالته ښه ډېر ګپ لګو ښه تا نظر شم صحیح ده نادانه واجد ته څه ورته خبرې ووایه وکړه واجد نادان ته غلی شوې صحیح زما غوږ د تاسو څخه خبرو ته آسی نادان پتړو واجد. وایم چې ختیریږي بغیر لتا اے بدرنګ نیمه کنه وړي تا ته سه مزه درځم کنه لوي تا ښا دی وګل ته خپل زړې مینې تازه کوي ته د والله ما نو وسوس کېدل تراغونه سکه بشیر وخت ماما ډیره مننه قربان شم درنه بس دا بشیر ماما کال درته وکم بشیر ماما میسنجر کې اوکې راته ولیکه چې درشم الکه ما واپس وکړ یار ما ته والله قسم فکر یار تغلی شه تواجه تغلی شه نادان دا واجب د تختی واجد سره تصویر صحیح دی تصویر می صحیح دی حکم واجد دې ما ماشوم د مې تنګوي ته وګوره ماشوم څنګه مخامخ ناست دی، کله چې خوښ شوم. جواب کوم ښه زه بیا دې راکېدو ما خلک صبر وکړه مسکان نه شي ته ویم نو واجب دا ها نادان د تسویا ای واجد ته کم ځای کې تا خو ماته ونه وی زه پښ راځي را پښې سو نو وی لا دې نه کې زتا باندې سکو مګه ټکټه ګیرا دیدا مش پکې مې زړګي جوړا غوغا کړه وام ته کم ځای پاتې کیږي دا خو اته په بالکل د صدا ته په قربان دا خو ته نن څنګه معیار په غلی شي ا مسکان نشته اچ خان دی مانه دی ریږي صحیح زه صحیح ده زه یعنی مشپکې می زړګي جوړ غوغا کا ویل شاب وسشنار ل پیدا کا یعنی مشپکې می زړګي جوړ غوغا کا ویل شاب وسشنار ل پیدا کا ما وی غلې شود شخل کود دی ما وی غلې شود شخل کود دی بولش په می زړګي تیرا پجړا کا ویل شاب وسشنار ل پیدا کا ویل شاب وسشنار ل پیدا کا ما وی غلې شود شخل کود دی ما وی غلې شود شخل کود دی ټول شپه می زړګي تیر پجړا کا ویل شاب وسشنار ل پیدا کا ویل شاب وسشنار ل پیدا کا شپه د هجر و واجدا اخون خیلا شپه د هجر و واجدا اخون خیلا ټول شپه مې زړګي تیر پجړا کا ویل شاب وسشنار ل پیدا کا ویل شاب وسشنار ل پیدا کا ما وی خلیشا یا ما وی خبر ندی واجد ته وخت دی څوک والله په سردا چل کوي واجب دا څوک ته سردا چل کوي الکه وته سم شي مړه یار زره څوک دا چل کوي بچ یار څوک تی کته نشي کنه روړه ترځه دا کته نشي ها کنا شرابي علم خانو زما د دې سونګ سره ډیره زیاته مینه ده کنه زه اورم هم ډیر زیات خو لکه په دې وجه نه اورم چېرې لکه ډنګ ډوت او پلان کې او ډنګري زه به هم چې لکه لیکلي چا دی اول دا ګورم بیا ګورم چې دې کې څه حقیقت دی څه دي څه پکې دننه دي څه ویل غواړي که نه
خیال لري د هر یو شیز په معنا باندې ځان پویول دي نو ډبل شین نمبر پلیټ خدای د غر کچ غرق شو واجد تا ته وی خبره وره وسدرا پوری دی ارمانا زمجرم خونیم وباسلاس می دگریوانا زمجرم خونیم ما سگنا ما سخطا ما سکسور کڑے دے پتا مینیما علام خانا زم مجرم خونیم ولی زمانہ خپکڑے دیکھ پل زڑ دے ولی زمانہ خپکڑے دیکھ پل زڑ دے اخیر کسور زما پس دے آخر کسور زما پس دے ہے آخر کسور زما پس دے آخر کسور زما پس دے تچی جداگر ظلمانا زلوب می وچوی د خفگانا تچی جداگر ظلمانا زلوب می وچوی د خفگانا راز رکشوی می سکون د ژوندان دے راز رکشوی می سکون د ژوندان دے شرابستانو می شرابستانو می کم یو شرابستانو کوشا نور خاک د پیریانو جیب بیا ورسېدو ال ای چې دی کړي کنه پته نه لګي زمانو می زمانو کې کې اردو باندې زمانه کې کنه علم خان ټپی پکې کوي لکه دا خبره وره مسکان ته دغه لګرو ار جی سلما شاه دا وی سلما شاه راوخه جوا دا غانه برات دا غانه به څنګه زده کوم یاره کومه یو ډایرکټ د خیر ما ته په دا خبرو ډیره غوسه راځي چې زه پسې ګرځم ما په سره کومه یو کومه یو غانه دا تا چوسوي ټول شپه می زړګی تیر په جړه نه کړه دې خپل زړه دې اے اخر کسور زما پسد اخر ولی زمانہ خپکړې د خپل زړه دې ولی زمانہ خپکړې د خپل زړه دې او اخر کسور زما پسد او اخر کسور زما پسد عدالت قربان دورانی کته لیکي دورانی چې لکه دا واجد نور بس کوي که نه بس کوي بیا دروخه جما کته لیکلی دورانی ته واجد وی چې ګوره خدای ته وګوره یو رسول ته وګوره ته باخره دته کومه ناتونه مو یې کنه یار ته سړی په ناتونه نخلاصيږي تا واجد تا د نات یو کړه ویل او غزل دې دوه ویلي دي نه هغه نادان تللی دی او غزل وای مینو کال ټیکس واچو کو ناشته مینو قربان چرو د خېجی شابه هغه څنګه وو پته نه لګي یا دانا خپل کمرې ته تل لګ بځه ته تل اخلي کانو ارجو کلمه وی ویدا کال واخله کنه قران دیو الله خو دې تبا کومه دی یار کې کومه دی والله دا چشمو ولا مسکانو دا چشمو ولا کنه دا لکه کې جنې دا تشمو ولا امدا الکته کې جنې دا واجدا جنې دا د سبا تر چې الګ ته کو جنې ده ما قتل او درتلا ها
زه لایف ته ځم خو دغه د الکانو سره ډېر ناس مثال یا مرګري ټول لګم دغه وجه بیا زه یو ورځ ورغلم خبره ته وایي چې رواج چې اواز کوي چې دا دلته کې جنۍ ده زه یو ورځ ورغلم هسې په خطا کې په کار کې لګیوم نو ټیک ټاک مې څنګه کولو کو چې په بره باندې بوتلو ردي دغه ته ورننوتم نو ما کال مې نه و اچولی ما ورته ویم کال واخله هسې کې وي ستا نه ډېر کسان به مخکې په کال کې پوه شوې ما ورته ولیکل لاندې مې بچې زه په سوال ژرندې نه چلوم ګورې که ستا دا سلما کال له واچوه سلما واجد خفه کېږي بیا سلما کال له واچوه کالو نه که څنګه مسکانو لایف ته تللی ما خو دغه قسم دی که ما اوس پورې پېژندلي دي دې اواز دا خو دا ویم مونږ په سوال ژرندې نه چلوو مونږ ځانه 302 یو 302 چاته کله ښته نه دی کړی ها دا دلته نه انوایټ کا دا دلته نه انوایټ کا چې روخیږي برا دا واجد به بیا خپه شي ما دا مې اړه سر دلته نه انوایټ کا مسکان د دې دغه نه د دې کمنټس نه راغی خیر زه واجد خو بیا به واجد سار ور بیا خوب نه ورځي کنه نه د واجد د شکل واجد بلاک اوم دي ا دې چې کې راته بخښه غواړم د جنۍ دغه زه نه سم منلای ما ډېر جنانو ته عزت ورکړی دی هغه بیرته شاده خوا بیا لکې راپسې جوړه کړي ځکه د جنه کور اتل دلته الاؤډ نه ده کېدې نه کوز دې کېنې زه په کال نه راخلم بخښه غواړم هغه د ځان نظر بل ته مو اجازه وختي ګیم ته راغی زه ورته مخ ته ورکړه کله مې اسرائیل کې را داسې تېره کړل کله زه وخېږم عدالت لاله به زیاته نور ځو د کېږو دا خبره خو دا زم بار ناست یم او ګرمۍ ته دومره ناسازه یم زه هم والله وده کېږو سار به کار له هم تلل غواړي سار به بیا مسکان ته به دغه هم کوې که نه مسکان اوس هلته 2 بجې دي پشمانۍ به هم کوې که نه زه خو روژه ته خیره نیسم زه به خپله اوس دلته ما ته کارېږي په 4:25 منې بانګ و انشاءالله به 3:30 بجې به پشمانۍ کومه چې محرم ختمیږي باغ شپه به زه انشاءالله په کور کې ناست یم سلام علیکم پاکستان زنده باد دا څنګه زه ځم بله ورځ ځمه ټکټ مې لا نه دی راغستی 10 تاریخ ته کوم ځای کې زه دوبۍ کې یم دوبۍ نه یاره ټکټونه ګران دي په دغه 500 درهم خو دی ماته کارېږي یو طرفه نن سبا 700 منې 700 پورې ماړه سړی دا زه په خپله تنګ شوی یم اوس نور رانه ډیوټي هم نه کېږي والله نن هم 4 بجې ورور راته بېګا وایي اوس یې راته وایي ته خو بېګا چې ګمدې وي سارې بانګونې وي تا خبرې کولې وي تا سره زه ګورم ما وي کو ما ته ما ورته وي کو ما وي کو تا په خوب کې خبرې کې وایي تا ته ما دونه اوازونه وکړو ته لیکیا وې قسم په خدای بس اصل خبردار مسافری چې کله وګدو شي کنه بس بیا سړی له مزه نه ورګي مړه کال مسافری کال نه سیوا مسافریان چې څوک یې سره غپ لګای پوه شو بیا سړی تنگ شي خان نو به تا د ټکو وای پوه شي تاسو دا کسان نه میوټ کوي دلته چې کم دی کمنټونه کوي تاسو سره زه ګورم صبر وکړه ټول تاسو ټول پورا کې ډوبي تاسو ټول له مسکان نه مو زه مچې دی باندې څنګه आवाज نه راکې ما आवाज خپل میوټ کړو وای ټکو دی و دا غره سم کار کړو والله زه دې څنګه आवाज نه راکې نو ولې زمونږ आवाज استاد درځي خو ستاره مونږ ته ناراضي یا نو دا ما आवाज نه تلو کنه زه تا आवाज نه کوم دا مو وخت را اصليګیاره خو زه غو ما خو یو سمارو کچې دي کو زه سو خاندم یا چې دې لک میوټ لګولې د ویلر کیا دا چا په خپل میوټ کړو والله دا ټیک ټاک والله چا میوټ کو بیا واپس لره کو بیا میوټ کو بیا او کنه بس دا چل در سره سو کوي کنه بس دشمنان می ډیر شي دي پیرا قربان زه غلط کمنټ میوټ کوم او کنه وره یو خبره درته کوم کېدای شي نه به ورته فکر سوی میوټ کې دا واجد نه میوټ کوي سترګې به واجدا ته چې لاندې ناسته کنه قربان ګوره ښه ته موډیټر یې کنه د موډیټر څه اصول دي تا ته پته راو موډیټر کار څه دی لاندې سړی غلط کمنټ کو هغه به میوټ کې لاندې چې ناس دا هغه ټایمه پورې چې څوک ورته کال د نه راغتای پورې به ته سکرین ټکې بیا درته وینا نه ده پکار صحیح ده
مګوره بدو نه واجد عدالت لاله صحیح خبر کې ګوره مې ډوډۍ چې کوي کنه نو ته بر سکار کې دستا زی موارد دي مثال لکه سره چې بس اشیاء بیا خو لته نږدې کو پس کا امپورټډ حکومت not منظور موډریټر absolutely not absolutely not واجدا د موډریټر مطلب دا دی موډریټر په خپل ډیپټي کې لکه څنګه چې سیاي کې ډیپټي کې سیاي کې مسکان بالکل برو غلط کمنټ مې وکوم پګاخ ته درد سکرین بټکای کمنټس ته وګوري د موډریټر چې کم دی اصول دا دي کنه اعلام خان چې په خپل باندې خکته نه سیم کنه لکه ځکه خکته نه سیم کنه یا ما مایک کوم میوټ کړی کنه زه سکرینوم ټکوم او زما هر یو کمنټ ته خیالي زه به درته ویم کنه چې نن ما یو 30 کسانو پورې ما میوټ کړی ته په خپل سوچ وکړه زه تاسو سره په کالم ناسم خبرې هم کوم زه خپل خبرم کوم دې ته مې خیال کوم ما د ډینو کسانو کمنټونو ته خیال نه بس صرف عنایت راکاري مسکان د واجد کوم ډیپټي د واجد بعد شته واجد واجد وای چې بس واجد ډيري خبري او د فرمان کسکر شاعري او دا پلان کې راوخلا او غيو له خو بيخي به ايو له خو بيخي به دي شي خبره ده ته نه وای چې پلان کې راوخه ته به ته چوک کېنه یا تام شته کو دونه کنه ماشرا کینګ مردان وای قربان او غيو چې کم دی دا یو لک چې راشي ګور چې هغه پرې څومره کسان ناس چې کمنټ وکړي دا غریب ګوره کمنټ تام نه پریدي هغه افتخار دی کوڅه شه دی عنایت جمال خان ډیر مننه جمال خان دا مې تر زوی ډیر ښه جمالیت ډیر ښه جمالیت او مننه جمالیت به ډیر خرچې مکو زیا او دغه عدالت د بیګا په نادان په دوه خبرو باندې پالو بیک ورکړې نو ته 4 ګورونم لګل دی بلایب کې اصل تا ته پته را علیم خان تا ته پته را داسې کار دی کنه دومره بې انتهایي لکان دي کنه زموږ خپل ملګري دي او د جنکو په نوم باندې او دغه جوړ کړی دي او نن سبا داسې مایکونه راوتي دي کنه دغه چې روخیږي وفادارو او دا دې چې کوم اوازونه وباسي کنه دا یو مایک دی دلته په دوبۍ کې چې کم دی په 110 روپۍ باندې ورکوي ارکې را خدای په خیر راولي عمر دې ډېر ساره واجدا ارکې ته ویلکم وکړه والله ما د سکرین کې سم نه کاری په قسم دی یقین شګه ما د سم کاری کیاره کې ناشته ویلکم یار کې ته ویلکم وکا او چې پراتلو باندې مې دومره خوشالېږي د بدر شمه د چاړو په تیر سوکو او استاد دسترګو اشاروي او کده چړو پسو کولار وی در بشما عدالت اور تلاړو بیا با واجد مشروي خغوای دی هر رقم आवाज کوي هغه د کمایک تی بالکل او بیدا زموږ د لایف فرمان سیب دی بالکل خیر دی فرمان کسکرا کفایا چلالت نه دی پیژنه مرور نه پهله خو کسکر راته دی کلی پیژنه منا واجدا وی براتلو د خوشحالیګم براتلو د خوشحالیګم زره پټي په سرخکارا ولاړای ما واه سلامونه وعلیکم سلام پل لیوانه عدالت وعلیکم سلامونه استاد سلامونه عدالت لاله قربانه کراغلی عدالت لاله ته تو نه نو چاته چې پښتنوي سر بسپین کی بازی کمسته مسافر یاری روینا وید راغه اگره
پښتو مې ستا په سر کوله تبې پښتو شي اوس پښتو سلکوما زما یو توی یو مې خدای و خدای خو مې شته خو تا یوازې پرېښودمه که دې وطن را سره پرېښود لکه خارو په چوارو به دې ساتمه جانان دا دې څه عادت دی چې نوي یار کې زور لور کې جوابونه ما وی یوازې زما یارې د اختر ټالي هر سړی دې زنګوینه او ته چې واجده باندې وکوله اصل خبره دا ده کنه ته داسې کار کوه کنه دا هر څه چې وایي دا میک ډېر خولې ته مه نږدې کوه ستا را میک چل کې بده شته ستا را میکو ستا را میک ستا میک داسې اواز کوي کنه لکه بارانه کې د زړه کوټه نه ساسي قسم دې ټونګي ورګي ټونګي ته لګ بیرته ونیسه مسکانو بخیر ته مسکان خان نیحالو اے نیحالو او کنده کې لولو پدوسو کېلو واجده قربانه که څنګه خیر دې قربانه که وایه که نه واجد لالا زه د چا لالا شوم هلکه زه واجد لالا زه مګه دغه دی که نه ستا پالو بیک له بل سړی راوړځو ته خو هسې هم داسې غار سړي له پالو بیک ورکوي د منډې سره د عدالت راواخله که نه زما دا قربانه که راواخله چې راځي یاره پرونی جنې پکې روکه ده یار پرون یو جنې راغلی و تا د خبره کوم ګورې په هغه جنې په دغه جنې نوم وانخله ګوره بیا یې ګورې کوزوم نه دما الدین په دنیا خور ده وای السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر قربانه کا ټول ته سلامونه خیر دې قربانه کوای دلګیا وعلیکم السلام خیر دې ته خی برابر یې لکه کیوټ پیشو د پسې راله قربانه کا راځي عادت مې نه دی څوک د لاسه رانیولی نشم په ما مین به دې جونګړې له پخپله راځي که نه د لیوني عدالته او کنه ډیر قربانه کا ډیر خواجد خان اسی عدالت چې بدی دغه کې میک لري ونیسه څومره ښکلی راغی دا خو دې پوهېږي نه که نه دې خدای ټکه ووایي نو دا په کومه خبره پوهېږي دا کې سټرینګس کې که نه نو او زړګي تا بدل در کړم هاي که د بې ننګه یار دې بیا محتاج کړمه دا ته چې ځي ما په چا سپارې ما په بې ننګو خلکو مه سپارمه یانه یا دا ته چې ځي اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما یا په ملا کږه شوه زوره زوره جړا تا پسې کومه او زمکو دا اسمانو د دې مننه تاسو مننه جهانو د دې ملخ نرازی په خوا کې واجده د زړه را مې دا یو ګانه راوتې وه خدای خورې تا تبو برباد کې خدای په جهنم خدای جنت ته بوزه نور درته سم نه ویم نه بس جهنم دې راته مخامخ کوس مې که جنت ته م بوځې خیر څه خبره نشته مسکان دا دغه خو جانو دی که څه شی دی
جانو کم دی جانو دا دارت لاله بر اس نه شروع کی اس ا اخره کې M4 اس ام پور نه وینم اس مزه مزه تام نظر ختم شعر یو سترګه پاتې شعر مسکان ستا وینم نه زه کمنټ نه وینم امدا سترګه یو سترګه سترګه مې شله ډېر بس ډېر مرانیز دی کو سکرین ته ډېر مرانیز دی کو او خو لګه ناغه سم کړه لاس ماس په ګوته په بالکل ګراوای مردار ګوته جراثیم ډیر دغه جراثیم دا به نور خوږيږي بس خدا سي او چې بي توبه د تستاګو ته جراثیم کاری ها د تستاګو ته جراثیم کاری قربانه کو ګورو په کال کې جراثیم پکې باندې ته ډېر خلک په دې ګوته باندې میوټ کړی نه دا قربانک خیر دې کنه قربانک ته کنه خیر دې زي ما زیاته بتاس کنه اساس والله نه اساس قربانه کا مای کلو کا او دغه کشابه یو دوټه پیو کا دا چرکس د خلاصا تا سر مینا کوم تا سر مینا کوم تا سر مینا یمینا کوم تا سر مینا کوم واجد خان ناز شپکی الکه خوده غرق نکا دا سو کی پی نه کله راته لالاوي کمال کسکر وي تا باندې څه چل شوی اوس پکې خان شو مزه غریب سړی مخان نیمه الکه کته د ما د خبرو باندې خپکیږي پیښوي ځانو باسه ختن ها ځانو باسه ودشه نه وخت دی ودشه کې بیا ډیټا کومه نه لکه نه مړه کله وي څوک مې میوټ کاوه پلیز نه بدایو مې پکې څوک مې بلاک کاوه څوک مې میوټ کاوه نه زه ډیر خلکو سره ظلم نه کوم خدایو نه یو پکې داسې راشي چې بس بیخي مې مجبوره کی دا ستا غپ تناستی کمکلا تا خو خیا خبر د مجبورۍ د خبره تم کوه کنه واجب ځکه چې ستا خو دوه ډلې سر دی بده خبره بوج کیږي په دې باندې دا وختم بوجي تاسو سره خبرې